په دغه ویډیو کې به موږ تاسو ته وښیو چې څنګه تاسو کولی شئ خپل آنلاین ثبت نام چې کوم تاسو مخکې کړی وی وګورئ چې تاریخ یې وګورئ چې آیا تاسو ته تاریخ یا هغه نیټه ټاکل شوې ده چې تاسو په دغه نیټه خپل پوسټخانې ته مراجعه وکړئ او خپل د آنلاین ثبت نام له طریقه کوم ثبت نام تاسو کړی وي هغه خپل پاسپورټ ترلاسه کړئ. نو ډېره اسانه طریقه ده دوستانو، تاسو به دلته راسئ، خپل موبایل کې به کروم یا هم ګوګل راخلاص. نو کله چې تاسو خپل موبایل کې ګوګل راخلاص کړئ، دغه نه پس به راسئ په سرچ کې به د پاسپورټ امارت اسلامي افغانستان ولیکئ. کله چې تاسو دغه ولیکئ په لومړي سر کې جستجوی فورم دا تاسو ته راځي، پر دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو پر دې باندې کلیک وکړئ، تاسو په دغه صفحه درته راواړي چې تاسو هغه راټولوئ. دلته جستجوی به اساس بارکوډ په اساس غواړئ که د پروفایل په اساس غواړئ نام پدر، نام کلان او تاریخ تولد ورکړئ. که موږ ورته جستجوی په اساس بارکوډ ورته انتخاب کړي، دغه نه پس دلته راسي بارکوډ به ورته کوم بارکوډ یعنې تاسو ته بدل کړی وي دغه بارکوډ به ستاسو سره وي او خپل د 02 نیټه به ورکړئ. کله چې تاسو دغه نیټه ورکړل، دغه نه پس په جستجوی یا پر سرچ اپشن باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو پر دې باندې کلیک وکړئ، دلته به تاسو ته هغه صفحه راواړئ، ستاسو خپل پاسپورټ تاسو ته راواړئ دوستانو. بلې دوستانو، نو هر کله چې تاسو خپله دغه فورم سرچ کړئ، تاسو به خپل فورم راواړئ چې تاسو ثبت نام ورته کړی وي. نو اوس د دې دپاره چې تاسو څنګه هغه نیټه معلومه کړئ، دلته به تاسو راسئ پر دغه بل یا نیکسټ چې کوم نوشته دی پر دې باندې به کلیک وکړئ. څو وارې به کلیک وکړئ، دغه د اولې نه تر څلورمې تر دم پیج ته په نیمې صفحې ته به تاسو لاړ شئ. زه به دلته کلیک پر وکړم، بیا به کلیک کړم، بیا به کلیک کړم، بیا به کلیک کړم، بیا به کلیک کړم دغه صفحې ته. کله چې تاسو دغه صفحې ته راغلاست، دلته تاسو لیدلی شئ د پاسپورټ ډول نورمال پاسپورټ، د پاسپورټ مدت 10 کلن غواړئ که 15 کلن غواړئ، دا هم انتخابولی شئ اوس اپډیټ کړئ. همدارنګه دلته تاسو هغه د 14 کلونو څخه ډېر عمر، یعنې دې څخه زه ډېر عمر یم، هغه ورته انتخاب کړئ. د هغه نه پس دلته تاسو راسئ د جزا ډول کوم جرمونه خو به تاسو نه لرئ، دلته ورته ولیکئ چې نه لرم. د غوښتنلیک ډول نورمال ورته لیکئ، سټوډنټ ورته لیکئ، که بزنس پاسپورټ ورته لیکئ. د هغه نه پس به راسئ د ورکړې وړ قیمت. که چېرې تاسو ته 10 کلن انتخاب کړي 10,000 افغانۍ به تاسو بانک کې تحویلوئ، که چېرې 15 کلن انتخاب کړي به تاسو 15,600 افغانۍ په بانک کې تحویلوئ. اوس به راسو موږ اصلي مقصد ته چې موږ څنګه د ویډیو د خپل پاسپورټ ثبت نام وخت وګورو. دلته به راسو د فورمه چاپ، دا د فورم چاپ باندې اپشن باندې به کلیک وکړو. کله چې تاسو پر دې باندې کلیک وکړئ، څه وخت به تاسو ورته انتظار شئ، ښه ډېر انتظار ورته وکړئ څو دغه فورم چاپ شي. تاسو چې کله چاپ شي، دا تاسو ته په خپل PDF یا هم په موبایل نوټ کې درته راوړي. داسې به تاسو ته خپل اوپن ریډر ته راوړي چې که PDF وي، که داسې سمسنګ نوټ باندې کلیک وکړئ، تاسو به خپله فورمه راخلاص شي. کله چې فورمه درته راخلاص شوه، دلته تاسو په راسره خط کې لیدلی شئ چې دلته به تاسو ته وخت درکړی وي. چې زما پاسپورټ یې وخت نه دی راکړی، زه بیا دلته وګورم بعد از داونلود فورمای نهایي. په لومړي سر کې تاریخ چاپ فورم د فورمې د چاپ نیټه، دلته نوشته تاریخ مرجع شما بعد از مشخص کردید برای معلومات بیشتر اطلاع ویب سایت دنبال میکنید. وایي ستاسو تاریخ به وروسته مشخص شي، د نورو معلوماتو لپاره ویب سایټ سره تعقیب کړئ. نو که چېرې تاسو ته نیټه درکړې وي، تاسو به دا خپل فورم چاپ کړئ او پاسپورټ ریاست ته به ورسئ. که په هر ولایت کې یاست، هماغه ولایت ته ورسئ، خپل پاسپورټ ترلاسه کړئ په ډېرې اسانۍ سره.